وایي په دې خېټه خو مې درسو ده. او وروره کمود به چېرته وي؟ کمود چې ده کمود چې ده زه خپله نه پېژنم. مېلمه کمود خو م راوړی خو کېدای شي ماشومانو خوړلی. کله چې مېلمانه د کور نه وځي او وچه میوه ترې پاتې شي د کور کشران بیا په دې انداز کې مېمنخانې ته ور روان وي. مونږ دواړه پټ په یو بل پسې جاړو خلکو وکړل سریام محبتونه. نو پټ پټ په یو بل پسې ولې ژاړئ؟ که زما منې محبت دې ښکاره کړه او دا شاعري دې پټه کړه او واده وکړه، ته به د دې ماسک نه خلاصه شې او موږ به ستا د شاعري نه خلاص شو. ستا به هم ژوند جوړ شي، زموږ به هم ژوند جوړ شي. دعا به درته وکړو. نن سبا هغه لکانم جنکو ته وایي چې زما لپاره ستا هېرول ناممکن دي. کوم چې مور دکان ته سودا پسې ولېږي نو دا هم ترې نه هېر وي چې زه یې ټینډو پسې رالېږلی یم او کبانجانو پسې. ښځه په لغات کې د الله پاک رحمت ته وایي او په اصطلاح کې هغه بلا ته وایي چې ولاکه د چا پلار ملامته کړي. ملګرو د غریب سړي سره چې یو څو روپۍ پیدا شي بیا داسې انګلیسي وایي. غوږ شئ ورته. And I guarantee you that's how you do and I guarantee you that's how you do. د چین خلک په 48 درجې ګرمي کې مړه کېږي او زمون خلک په 48 درجې ګرمي کې چای څښي. د هندوستان هیواد 900 کروړه مصرف کړي خو بیا هم ونه توانېده چې سپوږمۍ ته ځان ورسوي. بل خو زمونږ ځوانان په 9 افغانۍ چې میاشتنۍ د شپې بنډل فعاله کړي هره شپه خپل زندگی ته ستوري سپوږمۍ راکوزوي او په لمن کې ورته اچوي. زما وروره ښځه او سیاستوال دواړه یو رقم دي. دوی دواړه موږ ډېر په شوق سره انتخاب کړو خو چې یو ځل ځای ته ورسیږي بیا زمونږ یوه هم نه اوري او د خپلې خوښې حکومت کوي.